السلام علیکم ګرانو دوستانو د کرکټ مینوالو د پاره یو بل د خوشحالي خبر دا دی چې ایرلینډ د افغانستان پر وړاندې سیالۍ ته لوبډله اعلان کړه. د ایرلینډ کرکټ بورډ لخوا د سویلي افریقا او افغانستان سره د راتلونکو نړیوالو شل لوبو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان شوې ده چې لوبډل مشري انډي بلبرني کوي. د ایرلینډ په 14 کسیزه لوبډله کې انډي بلبرني لوبډل مشر، مارک ایډر، کریټس کیمپر، ګارد ډیلانی، جارج ډوکرل، سټیفن ډونی، پیون هند، جوش لیټل، انډریو مکبراین، بیری مکارتي، پول سټارلینګ، هیری ټیکټور، لورکان ټکر او کریک اینګ شامل دي. د ایرلینډ د لوبډلې نومان ډیر سخت دی، په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي نومان مې ډیر کمزوري واخیستل. د ایرلینډ کرکټ بورډ لیکلي دي چې دا لوبډله د سویلي افریقا پر وړاندې شل لوبو او د افغانستان پر وړاندې لومړۍ 3 شل لوبو ته اعلان کړې ده. ایرلینډ د سویلي افریقا سره د 2 نړیوالو شل لوبو لړۍ ترسره کوي چې دغه لړۍ لومړۍ لوبه به د اګست په 3 نیټه او دویمه لوبه به د اګست په 15 نیټه په بریسټول کې ترسره شي. همداراز ایرلینډ او افغانستان به بیا د 15 نړیوالو شل لوبو لړۍ ترسره کړي چې دغه لړۍ لومړۍ لوبه به د اګست په 9مه، دویمه به د اګست په 11مه، دریمه به د اګست په 12مه، څلورمه به د اګست په 15مه او پنځمه به د اګست په 18مه نیټه ترسره کیږي. د یادولو وړ ده چې دا لوبې د راتلونکي نړیوال شل جام لپاره هم ډېرې مهمې دي، ځکه چې لوبډله به له نړیوال جام څخه مخکې هم ځانونه چمتو کړي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بل ویډیو پر د الله په امان.